نه ته د موږ د کلي لږ غیبات وکړه. نه غیبات خو بنیادي ماته خوند نه راکوي ځکه چې که مخکې نه مخکې یو څه پړی متل دی چې هر سړي ته خپل وطن یا هر سړي ته خپل کلی خوند نه ډکي موږ ته خو خپله لکه ځکه خوند ټول وطن ښکلی دی خو خصوصا دغه موږ خو اوس دلته یو که نه. کتاب صاحب ډېره مننه. دغه ویوز دی یاره دوستانو، ډېر ښایسته ځای دی والله، بیخي د سړي طبیعت پکې جوړ وي که نه. نکه ولسوالۍ ډېره ښایسته ده. بیا تورخیل کلی نو د خطاب صاحب کلی دی دغه ګورئ مڼې. دا د نکې ولسوالۍ بازار دی. زه لږ لرې راغلی یم خو خیر تاسو ته به ټول وښیم. کوشش به وکړم ویډیو لنډه کړم درته او تاسو باندې ووینم. نکه ولسوالۍ ده او دا یې منظره ده شاوخوا ګورئ ډېره تکه شنه ده ډېره زیاته. خیر موږ بازار کې بازار بیا دومره شین نه دی ځکه بازار کې خو نو دوکانونه دي که نه. نو خیر بیا به در باندې ووینم. دا تاروخیل کلی دی. تاروخیل ډېر ښه ښایسته شین کلی دی. ملګري شته پکې که ورغلم درته ویډیوګانې به وکړم صحیح ده. نو دغسې غورې دي. تورخیل یا تاروخیل کلي ته روان یو. دغه د مخته مو خطاب صاحب روان دی. خطاب صاحب نو په نکه ولسوالۍ کې یو ډېر ښه شاعر دی، ښه شعر لیکي او انشاءالله یو څه ویډیو به ترې ثبت کړو. ډېر تیز روان دی ورته یم څه لږ سوکه ځه. دی نو په غرونو په رغونو لوړو ژورو کې روږدی دی. هر څومره چې ووایم وایه نه اوري بیا رانه تیز شي. زه به وروسته پسې ځم. خیر نو کور یې آباد. مونږ د خپل کلي ته د تګ بلنه راکړه او وایي چې نه ځو هلته ځو چکر ووایو. ما ویل سمه ده درځه چې چکر ووایو. نو دغه دی روان دی. د شاته نه دی د مخته دی ښه. په کور خدای بزار ده سپینه غلط پکې نه شي. دا غرونه دي یاره ډېر ښه طبیعت ته د نکې ولسوالۍ او ډېر خوندور طبیعت ته. ډېر خدای طبیعي ښکلا ورکړې دې غرونو ته ډېر هوارو ته دې غرونو ته. بیخي تکه شنه ده. خلک یې هم ښایسته دي. وطن هم ښایسته دی. تورخیل ته دغه لار تللې او دغه هم بازار پاتې شو وینئ. شاته بازار دی او دغه شاوخوا غرونه دي. هلته افغان بسیم انتن دی. دغه غرونه دي دا کورونه دي. نو دغسې کیسې دي. د خدای د لوړې ورځې دي. نو دا خطاب صاحب پلوس کلی دی که نه. بیا خو د مزې دي وسړیه. بس ښه ده ژوند هم کې تېرېږي داسې 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 غټ مشکلات هم نه پکې لرو. ژوند د ګزارې وړې وي ورځ او شپه پکې تېرېږي الحمدلله. والله ډېر ښایسته. ټوله نکه تکه شنه ده وسړیه. دومره ښایستونه لري. پېرته چې برداسې شي دغه نه ښایسته ده. زنګ درته ووایه. السلام علیکم. ژوند ښه ده ورځ ښه روانه ده. چې ووینې د خدای بوټي لګېدلي دي پوه شوې. ښه مضبوط مضبوط بوټي. دې ته تورخیل وایي که تاروخیل؟ تورخیل تورخیل. دلته په ویډیو کې ما غلط نه وایي. نام پوره راځي. داسې نه وي چې څوک په مخه باندې راشي. نه دا او دلته داسې بوډا غوندې سړی نشي ګرځېدی. سړی نشي ګرځېدلی. نو دا خو بیا بیخي وایرل خبره ده. ډېر ښه امنیت دی. بس دغسې شی څه ده څه ده سړی ازاد ویډیو وکړي که نه بیا دغسې ځای سړي ښه وي که نه. د بوټي تم ګیره ولم ګیره دا لوبیا دي که نه دغه دا لوبیا او دا خو نو مڼې دي که نه. ماشاءالله دي څوک ګاجه مڼې دي ډېر څوک سپینې ورته قسم قسم مڼې دي. نو دا ټول باغونه دي یعنې دا کله تر وځې داسې یو ساعت لاره به وي پکې که نه. او ما چا سره مرکه کړه ورته مې وویل چې 50,000 داسې بوټي به لګېدلي وي. 50,000 نیالګي پرې عمر ده د هر بوټي. واو ماشاءالله. 15 کله 14 کله اوربشې هم شکېدلې دي. دا اوربشې دي دغه دي. وړي ته رسو ښایي چې 8 ورځې 9 ورځې پاتې دي. ښه ښه ډېر ښه. 50,000 نیالګي په دې ځای کې لګېدلي دي. نو دا نو طبعا بیخي ډېر دي. ماشاءالله ډېر ښایسته کلی مو ده. زه بیا نه وم راغلی خطاب صاحب محترم. مخکې مې درته وویل چې راځه وله ډېر کلی بلنه راکړه خو الله در باندې وګورم وخت د دې نه و چې خوندونه در باندې وګورم. ځه خیر څه وایي چې الله به بیا ودانه وکړي. نیم چرکۍ کاله یاد به دې ساتمه او د یار په ړنګو مینو راغلم اول مې های کړل بیا مې ډک وهل لاسونه.
نو دغسې غورې دي د خلک هم په مخه راځي داسې ګوري چې اوس دا ستړي ماس نه کوي ویډیو یې نیولې خو د مجبوریت نه مې نیولې خطاب صاحب دوی په دې باندې پوهېږي چې دا خلک روان دي ځکه چې موږ هم پښتانه یو الحمدلله کار پسې روان دي پوه شوې؟ خو مهم ده که نه چې دا ویډیو نه کړې نو باز ګرونو که دلته کینونه ده بس چې څه رقم د خوښې وي هغسې یې که یو خوا د دې خلکو بزګري برخه کې هڅه نیالګیو کېنولو برخه کې هڅه او له بلې خوا د دې طبیعي ښکلا دا ټول چې سره یو ځای شي نو حتما به دغسې ښکلی کېږي دا وطن مو ټول ښکلی دی ټول افغانستان ښکلی دی خو یو نیم ځای پکې بیا ډېر ښکلی وي کله که دغه مسله مو هر کله راوله د شپې ګرځئ که د ورځې ګرځئ نو دا به نه وي چې تاسو خسته شئ ستړي شئ یا څوک څه درته ووایي چې دلته ولې ګرځئ او مه ګرځئ مثلا خپل پکې چکر یې وهه دیګونه پخې شپې کوې خیمې دروي هر څه چې کوې نو ازادي ده تر ډېره البته د چکر او د تفریح او د ګرځېدلو په برخه کې خو یا د دې باغونو نه وځئ تاسې باندې به حتما وخت لګي ډېر ګڼ او ډېر ګڼه ګوڼه ده پکې یاره خطاب صاحب فکر کوه چې د مونږ کلی به ډېر ښایسته وي خو دغه تاسو کلی لکه چې پې واړوله که نه خپل سوچ ورته وکړه ځکه چې ګرځېدونکی سړی ته معلومات ځان سره شامل نه ته د موږ د کلي لږ غیبت وکړه نه غیبت خو بېنیادي ماته خوند نه راکوي ځکه چې که مخکې نه مخکې یو څه پړی متل دی چې هر سړي ته خپل وطن یا هر سړي ته خپل کلی خوند نه ډکي مونږ ته خو خپله لکه ځکه خوند ټول وطن ښکلی ده خو خصوصا دغه مونږ خو اوس دلته یو که نه بل کلي کوم نه دي لګولي که نه ځکه چې دلته 50,000 بوټي ښکاره کېږي بلکل زه وینم چې دلته لګېدلي دي هغه معنی دي د وخت مطابق به څه نه څه یو 2-3 میاشتې ورته پاتې دي نور په پخېدو دي بلکل او مونږ لکه ښه ده ځکه چې بیمارۍ نشته پکې بلکل نشته هڅ کوو بوټی ویونه ونې بوټي نیالګي دا خو کېنول دا خو طبیعت ته ډېره سخته ګټه رسوي دا خلک هم ځکه دومره اکټیو فعاله ښه صحتمند دي که نه او خبرین صاحب زما په خپله د پلار په مځکه کې داسې وښایي چې 360 بوټي زما په خپله لګولي دي داسې نه څه تر 15 کالو پورې عمر دی که نه نو مخته لګولي دي اوس ښه مندن ورکوي ښه فصل ورکوي سیوری یي څه نه څه بیمارۍ نه وي پکې بلکل درځئ چېرته ځو بس کینو ښه دلته به کینو لږ نشته مشته هندواڼه چې شی به وخورو ځکه دې شیانو ته هم ضرورت لرو مزل مې وکړو داسې خو نه کېږي دلته راکښېنئ دغه ته دوستانو دا ګورئ برین صاحب دا نوی انتخاب ده شپږ کړه انتخاب ده امید لرم چې د خوښې ذریعه به مو وګرځي ټول یارانو دوستانو ته د ډالۍ وي خدای دې وکړي چې د خوښې وړ یې وګرځي خبرین صاحب زوی په لحاظ مې انتخاب کړی ده وایي چې مرګه داسې ونه کې مرګه ورته رانه شي مرګه داسې ونه کې مرګه ورته رانه شي مرګه چې دوکان نه شي مرګه چې خطا نه شي ډېر مې په مهنت سره لوی کړی ده ژوند راته بوج نه شي ژوند چې بلا نه شي خبرین صاحب ژوند راته بوج نه شي ژوند چې بلا نه شي ډېر مې په مهنت سره لوی کړی ده ژوند راته بوج نه شي ژوند چې بلا نه شي خو مل د چې زوی مې وي بلا پسې اخسته وي خو به چې زما نه شي خو به چې رښتیا نه شي خو مل د چې زوی مې وي بلا پسې اخسته وي خو به چې زما نه شي خو به چې رښتیا نه شي دا ځل که راغلی خطاب د احترام کومه بیا به دلته نه راځي او بیا چې دلته را نه شي ټولو یارانو دوستانو ته د ډالۍ ډېره مننه داب صاحب ډېره مننه دغه ویوز د یارو دوستانو ډېر ښایسته ځای ده والله بیخي د سړي طبیعت پکې جوړ وي که نه نکه ولسوالۍ ډېره ښایسته ده بیا تورخیل کلی نه د خطاب صاحب کلی دی دغه ګورئ مڼې دوستانو دا و د خطاب صاحب د کلي البته تورخیل کلي نکه ولسوالۍ کې تورخیل کلي د کلي ویوز او دغه باغونه دا شنې ساحې چې تاسو ولیدل هیله ده چې دا کوچنی ولاګ به مو خوښ شوی وي او نور ولاګونه به مو هم تاسو خوښ شوي وي او کتلو نه لیدلو نه د لایک نه د کومنټ نه د ټولو نه مننه البته د ټولو نه مو مننه خدای مو سلامت لره صحتمند اوسئ خوشحاله اوسئ نو زه چې تر ډېره تاسو ته کومه خبره کوم هغه به رښتیا وي دقیقه به وي او تاسو به پکې نه خسته کېږئ که دلته راځئ دې ولسوالۍ ته راځئ زه تاسو ته 100% د باور سره وایم
چې تاسو به له دې ولسوالۍ د دې ولسوالۍ له طبیعت نه دومره خوند واخلئ چې بیخي به پکې راحت یی، بیخي به تاسو دغه چکر خوندور وي، د تاسو دغه تفریح به خوندوره وي. نکه ولسوالۍ ته راشئ. د پکتیکا نورو ولسوالیو ته که چیرې د چکر زمینه برابره شوه، هغه به هم تاسو ته په همدغه ډول باندې انځوروم، ځکه زموږ په ټوله کې خپل ولایت دی، خپل افغانستان دی. د افغانستان هر ګوټ ته چې سړی لاړ شي، هغه باید سړی د ځان کور، کلی، قوم وبولي. نو زه هم همدغسې کوم انشاءالله. که نورو ولایتونو ته، نورو ولسوالیو ته د تللو زمینه برابره شي، زه به تاسو باندې دغه شیان حتما وینم. خدای مو خوشحاله لره، سلامت اوسئ، ګړندي اوسئ، بریالي اوسئ. ډېره زیاته مننه.